ګرانو کتونکو په نن په دا ویډیو کې به موږ یوټیوب ارننګ باره کې خبره کوو چې پر یوټیوب باندې موږ څنګه پیسې وګټو. د یوټیوب باندې پیسې ګټنګ، یوټیوب اکاونټ کریټ کېدنګ، د دې لپاره به موږ یو پریکټیکل ویډیو جوړ کړو. لیکن دغه نه مخکې لږ خبرې داسې دي چې په هغه باندې به موږ تاسو ځان پوه کړو، ولې دا سفر به بیا زموږ تاسو لپاره اسانه شي. یوټیوب اکاونټ کریټېدنګ دا فرست سټپ دی. تاسو جیمیل اکاونټ لرئ، ستاسو الریډي یوټیوب اکاونټ کریټ دی. نمبر سیکنډ سټپ چې دی ټارګټ پوره کوونګ، یوټیوب مونیټایزیشن اخیستنګ. یوټیوب مونیټایزیشن دا ته وایي چې یوټیوب ته اجازه درکړي چې ستاسو پر ویډیو باندې ایډز ولګوه او دغه نه بیا ته ارننګ سټارټ سي، پر هغه باندې تاسو پیسې ګټئ سئ. نو مونیټایزیشن دپاره یوټیوب دوه رولز ایښي دي، دوه ټارګټ ایښي دي. هر څوک چې چینل جوړ کړي هغه پر یوټیوب باندې پیسې نسي ګټئ. د هغه دپاره به دی دوه ټارګټه پوره کوي، بیا دی پر یوټیوب باندې پیسې ګټئ سي. هغه دوه ټارګټه دا دي چې پر یوټیوب باندې به 1000 سبسکرایبرز او 4000 غنټې واچ ټایم به پوره کوي. سبسکرایبرز هغه خلک دي چې ستا پر چینل باندې سبسکرایب بټن باندې کلیک کړو او بیا چې هر وخت ویډیو جوړئ هغه ویډیو د نوټیفیکیشن په تھرو باندې ورسي. اور واچ ټایم یعنی که 4000 غنټې به ستاسو ویډیو کتل شوي. د دې دوه نه بعد نیکسټ سټپ چې دی هغه نیچ سلیکشن دی. نیچ موږ دا ته وایي چې ته چې ویډیو جوړې ته پر چش باندې ویډیو جوړې، آیا ته په سپورټ باندې ویډیو جوړې، ته په میتھمیټکس باندې ویډیو جوړې، ته په شاعري باندې ویډیو جوړې، ته په انټرټینمنټ، غانو، کامیډي، هر هغه فیلډ چې په هغه کې ستا انټرسټ دی ته پر دا باندې ویډیو جوړوی سي. ستاسو د ټول نه ضروري، د ټول نه امپورټنټ شی چې دی نیچ سلیکشن دی. ستاسو انټرسټ په کم شي کې دی، پر کم شي باندې تاسو عبور لرئ، هغه شی سلیکټ کړئ او پر هغه باندې ویډیوز جوړېدنګ سټارټ کړئ. نیچ سلیکشن نه بعد نیکسټ سټپ چې دی رولز ریګولیشن فالو کېدنګ دی. په هغه کې د ټول نه امپورټنټ شی چې دی هغه کاپی رایټ دی. تاسو به دا شي خیال ساتي، تاسو هر ویډیو جوړوئ په هغه کې به د کاپی رایټ مټیریل خیال ساتي. کاپی رایټ مټیریل څه مراد دا دی چې د بل چا ویډیو به ستاسو په ویډیو کې نه راځي. ته چې هر شی جوړئ دا به تا په خپله جوړ کړی وي. ولې په یوټیوب کې که یو ویډیو الریډي موجود وي او ته راواخلې په خپل چینل یې اپلوډ کې، دا یوټیوب ته څه خاص کار نه کوي. ولې هغه الریډي اپلوډ ده او تا بیا دویم بار اپلوډ که، یوټیوب دا شی منع کوي. او د دې نه وجې به تا ته مونیټایزیشن یعنی که ته پر خپل چینل باندې پیسې بیا نسې ګټئ که ته چیرې کاپی رایټ لا خیال نه وساتې. نو دا د ټول نه ضروري شی دی. نو فی الحال موږ درې خبرې وکړې: اکاونټ کریټېدنګ، ټارګټ پوره کوونګ اور کنټنټ کریشن دپاره به نیچ سلیکټ کېدنګ اور څلورم چې دی هغه کاپی رایټ لا خیال ساتنګ. د نن د ویډیو دپاره دغومره بس دی. نیکسټ ویډیو کې موږ مزید دا ډسکس کوو چې موږ څنګه سټارټ واخلو اور مزید پر دې باندې کم داسې سټپس اخیستی سو چې هغه د وجې موږ پر یوټیوب باندې ارننګ زموږ دپاره اسانه سي.